او که چېرته په هغوی کې څوک راولګي نو د خپلې مور سره یې زنا وکړه په دې امت کې وباس او حدیث کې دا راځي امام بزار امام ابن حبان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعة واوره حتى تتسافدوا في الطرق تسافد الحمير قیامت ته نږدې به فحاشي دومره عامه شي چې په لارو کوڅو کې به شهوتونه د یو بل نه پوره کېږي لکه څنګه چې خره لیږي یو حدیث کې داسې راځي امام ابو یعلا راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده په هغه الله مې د قسمې د کم الله په لاس کې چې زما ساه ده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق قیامت ته هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې په دې امت کې دا حال نه وي راغلی وګوته کېده و یو سړی به راولګي یوې ښځې سره به زنا کوي په لاره کې به یې راسملولي د خلکو د تېرېدو په لاره کې فیکون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط پاغه ورځ به غوره سړی هغی چې دته دا ووایي چې یاره دې دیوال نه لګه اخوا به هم دا کار کړی وي داسې حالات به راشي غوره به پکې دا وي ها چې دوی ته دا نصیحت وکړي چې دې دیوال نه شاته دا کار وکړي که دا خو لاره د خلک پرې تېرېږي او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس دا حدیث دی وی تاسو به د پوخانو په لار روانیږئ د یهودو نصاراو په لار به ځئ لیش په لیش سنگل په سنگل گز په گز حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب دخلتم که څوک پکې د خادمۍ دې سوړي ته ورننوتو تاسو به هم ورننوځئ پیخي به کوي د هغوی وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم او که چېرته په هغوی کې څوک راولګي نو د خپلې مور سره یې زنا وکړه په دې امت کې وباس داسې چې دغه چل به کوي پیخي نه دي روانې داسې روانې تپوس یې مه کوه د ډمانو پیخي د فحاشو خلکو پیخي او موبایل رواله ځان ته کېده چې څه کې کوه او ته به هم فیمس شي د هغوی هغه ټکی فیمس ته به هم فیمس شي ته به هم مشهور شي ویې څه پکې خو مشهورېده غواړي اگه ته په فحاشۍ مشهورېږي اگه ته په فسق او فجور اگه ته بې شرمي کې اگه ته مور پلار شرمې اگه ته پښتون شرمې اگه ته قوم شرمې اگه اسلام شرمې مقصد څه دی ځان مشهورول چې زه فیمس شم او ویډیو وچلیږي او نن سبا خو بېلا پیسې ګټي او خو دې ته نه ګوري پیسې پکار دي په دې شي نو پیسې میلاویږي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال